سلامونه ملګرو خدای دې وکړي ټول به روغ او جوړ یاست دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په واتس اپ کې د پروکسي اپشن په اړه کې مکمل معلومات درکړم په واتس اپ کې پروکسي اپشن د چیش لپاره استعمالېږي په واتس اپ کې موږ پروکسي څنګه کنیکټ کولای شو په واتس اپ کې موږ له پروکسي چې کومې فائدې اخیستلی شو او واتس اپ دغه پروکسي اپشن ولې په واتس اپ کې اډ کړئ نو په دې ویډیو کې تاسو ته مکمل معلومات درکوم ویډیو تر اخره پورې وګورئ کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو ګور دوستان تاسو په سکرین باندې کتلی شئ ما په خپل واتس اپ کې د پروکسي اپشن راړولای دا نو زه تاسو ته دغه پروکسي اپشن په اړه کې مکمل معلومات درکوم او پریکټیکل سر در خلاصوم چې اصل کې دغه پروکسي اپشن د چش لپاره استعمالېږي نو راځو دوستانو اول زه تاسو ته د وی پی ان مثال درکوم وی پی ان خو تاسو ټول استعمال کړئ د صحیح د تاسو ته اندازه درکوي نو ګور دوستانو اوس مثال تاسو پاکستان کې یاست په پاکستان کې یو اپلیکیشن بند شو یا یو ویب سایټ بند شو نو هغه اپلیکیشن یا هغه ویب سایټ خو بیا تاسو ډایرکټ په پاکستان کې نسی خلاصولای ځکه هغه بلاک وي هغه بند شوی نو بیا تاسو څه چم کوي تاسو راولاړېږئ وی پی ان کنیکټ کوي کله تاسو وی پی ان کنیکټ کوي نو د وی پی ان مین کار دا ده چې وی پی ان تاسو آی پی در چینجوي وی پی ان تاسو لوکیشن چینجوي نو کله چې وی پی ان تاسو لوکیشن چینج کی بل ملک کې نو هغه اپلیکیشن هغه ویب سایټ خالی په پاکستان کې بند وي په بل ملک کې خو نه وي بند نو بیا تاسو هغه اپلیکیشن هغه ویب سایټ استعمالولای شئ اوس ګوره مثال ما دلته پیلاله یو وی پی ان په خپل موبایل کې نه ده کنیکټ کړی اوس زه راځم خپل د موبایل آی پی معلوموم خپل د موبایل لوکیشن معلوموم تاسو به د خپل موبایل آی پی څنګه معلوموي خالی به تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې ګوګل خلاص کړئ په ګوګل کې به خالی تاسو ولیکئ what is my IP کله تاسو what is my IP ولیکئ دلته تاسو د موبایل آی پی راړوي د هر موبایل د هر کمپیوټر ځان ته یو آی پی راځي صحیح ده نو ګورو زموږ د موبایل آی پی دغه یو ده دلته هم راړوي او دغه اول ویب سایټ ته تاسو خلاص کړئ دغه what is my IP اډرس په دې کله تاسو کلیک وکړئ دلته بیا تاسو ته لوکیشن هم راړوي اوس که چیرته تاسو لیګ لاندې راسئ دلته ګوروئ مثال تاسو آی پی دغه پاکستان څخه استعمالېږي دلته نور ډیټیل هم راوړوي تاسو په موبایل کې دا هغه جی سیم ده یعنی تاسو جی سیم استعمالوي په جی سیم کې انټرنیټ استعمالوي نو زه راځم ګورم تاسو لمخه زه راځم دلته وی پی ان کنیکټ کوم ما زه رالم ټچ وی پی ان ته هر وی پی ان کوي نو زه رالم ګوره وی پی ان ما دلته کنیکټ کوي نو زه اوس راځم دا کنیکټ کوم انتظار ته کوم چې دا کنیکټ ګور دا کنیکټ سو اوس که زه چیرې بیرته راسم دلته په ګوګل کې ګوره بیا زه ولیکم چې what is my IP دغه ما سرچ کوي صحیح ده دغه ما سرچ کوي کله چې ما دغه سرچ کې نو ګور دوستان تاسو کتلی سي اول وار دلته آی پی بدله سو تاسو کتلی سي آی پی بدله سو اوس که زه چیرې دغه اول ویب سایټ خلاص کم په دې ویب سایټ باندې ما کلیک وکړ نو اوس به دغه ویب سایټ ما ته خلاص نو انتظار ته کوم چې دغه ویب سایټ خلاص ګور دا ویب سایټ خلاص اوس که چیرې زه لاندې راسم ګور لاندې کنټری جرمني راوړول اوس د موږ وی پی ان سي دا هغه جرمني ته کنیکټ سو نو اوس یعنی دا رقم حساب سو لکه تاسو په جرمني کې انټرنیټ استعمالوي نو اوس هغه اپلیکیشن هغه ویب سایټ خالی پاکستان کې بلاک وي په پاکستان کې بند وي په جرمني کې خو نه ده بند نو تاسو هغه ویب سایټ هغه اپلیکیشن په ډیره اسانۍ سره بیا د وی پی ان په ذریعہ سره استعمالولای شئ تاسو په وی پی ان کوم سر خلاص اوس پروکسي دغه رقم ده پروکسي دا رقم ده لکه تاسو ځان ته دغه یو آی پی واخی اوس د پروکسي او د وی پی ان په مابین کې فرق شي سو کله چې ګوره تاسو وی پی ان کنیکټ کړئ نو وی پی ان دغه تاسو د ټوټل موبایل لوکیشن بدلی تاسو د ټوټل موبایل آی پی چینجوي بیا که تاسو فیسبوک استعمالوي فیسبوک هم دا رقم لکه تاسو په جرمني کې استعمالوي که واتس اپ که یوټیوب که هر شی مثال تاسو د ټوټل موبایل آی پی چینجوي اوس په واتس اپ کې دغه پروکسي اپشن سره راغلی ده دغه بیا دغه خالص تاسو د واتس اپ پروکسي بدلوي اوس مثال تاسو په سعودي کې یاست یا بل ملک یاست یا په داسې ملک یاست هلته واتس اپ بلاک ده واتس اپ کار نه کوي نو تاسو به دی چم کوئ د خلاص ملک پروکسي به اخلئ صحیح ده پروکسي پرې نشته په ګوګل کې په زراو پروکسیانې دي هغه یو هم کار نه کوي تاسو بیا پر پو باندې اخلئ د پو والا 100% کار کوي هغه به تاسو څنګه اخلئ ګوره کله دوستانو تاسو دلته راسئ ګوګل ته په ګوګل کې به خالی ولیکئ تاسو بای پروکسي کله تاسو بای پروکسي ولیکل د ډیر ویب سایټونو راړوي څوک ګرانه خرڅوي څوک ارزانه خرڅوي اوس دغه اول ویب سایټ ما خلاص کړئ په دې ویب سایټ باندې ما کلیک وکړئ صحیح ده ګور په دې کې اول ور د چوز سرویس په دې باندې ما کلیک وکړئ په دې کې یو د آی پی وی 4 یو د آی پی وی 6 په آی پی وی 4 کې څو ملک ناراضي او په آی پی وی 6 هم څو ملک ناراضي نو اوس په دې کې اول ور آی پی وی 4 به تاسو سلیکټ کړئ دلته ګور دویم د سلیکټ لوکیشن په سلیکټ لوکیشن باندې تاسو کلیک وکړئ اوس دلته په هر ملک دوستانو واتس اپ کار کوي تاسو به هغه ملک سلیکټ کړئ مثال په بنگلاديش کې واتس اپ کار کوي نو تاسو بل د بنگلاديش سلیکټ کړئ بیا تاسو د بنگلاديش پروکسي درکوي صحیح ده نو کله تاسو دغه سلیکټ کړئ بیا دلته بده کې دریم اپشن ده سلیکټ پیریډ په دغه سلیکټ پیریډ څخه کله تاسو کلیک وکړئ دلته اوس تاسو ټیم روخاسي دغه پروکسي تاسو د سونه ټیم لپاره اخلي 1 ویک دی ویب ته لپاره اخلي ګوره دی ویب ته لپاره دغه پروکسي دغه په 2.9 ډالر ده اوس مثال دغه پروکسي ماته دی وی ام اس لپاره په کار د مالته 1 منث سلیکټ کړئ دی وی ام اس لپاره دغه پروکسي په 4.8 ډالر ده بیا بده کې
کې بل اپشن د ون پیسز وي څو پروکسیان تاسو غواړئ. اوس که چیرې تاسو ملګری وي هغه ته تاسو پروکسی ورخلئ نو د 2 پیسز سلیکټ کې بیا تاسو ته 2 پروکسیان درکوي. یو پروکسی بیا په یو واتس اپ کې استعمالېږي او بل پروکسی بیا په بل واتس اپ کې استعمالېږي، یعنی 2 پروکسیان تاسو په یو وارم اخیستلی سئ. نو مثال ما یو پروکسی په کار ده، ما یو پروکسی وروښوله، لاندې ګوره هغه ریټ راواړوئ $4.88 کې. نو لاندې ګوره موږ ته بای پروکسی بټن راکړی ده. په دغه بای پروکسی بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ تاسو د پیمنټ اپشن راوړي، تاسو به پیمنټ ورته وکړئ، تاسو ته پریمیم پروکسیان درکوي. نو کله تاسو هغه پریمیم پروکسیان درکړي بیا به سمپل هغه پروکسیان راواخلي واتس اپ په خلاص کړئ. دلته بیا تاسو هغه پریمیم پروکسیان ورکړئ. هغه در په والا کار کوي دوستانو، په ګوګل کې په زراو پروکسیان دي هغه هم کار نه کوي. یا پروکسی به تاسو پر پو باندې ورته اخلي او د دې ملک پروکسی به اخلي په کوم ملک سي واتس اپ کار کوي. صحیح ده. نو سمپل به تاسو هغه پروکسی ورکړئ، کنیکټ به کړئ، صرف او صرف تاسو د واتس اپ لوکیشن بدل سي. نو مطلب بیا که چیرته تاسو په دې ملک کې سلته واتس اپ کار نه کوي خو بیا به تاسو واتس اپ سره هغه دغه پروکسی په ذریعہ سره کار کوي. صحیح ده دوستانو. دغه ګور په ګوګل کې په زرا او پروکسیان دي هغه هم کار نه کوي. زه مثال درالم ګوګل می خلاص کړئ، په ګوګل کې می ولیکئ پری پروکسی لیست، دغه ما ولیکئ. دلته به اوس ماته په زرا او پروکسیان راوړوي، د هر ملک پروکسیان راوړوي، هغه یو هم کار نه کوي، هغه پری دي تاسو به خامخا پر پو باندې اخلي. نو ګور دغه ما سرچ کړئ، دلته اوس ماته بیخي زیات پروکسیان راوړوي. ګور دا ما کلیک کړئ، کله چې ما په دې باندې کلیک وکړئ دلته ګور دغه ټول پروکسیان دي، د یونایټډ سټیټ دي، د پولینډ دي. دا که چیرته تاسو راواخلي کاپی کړئ په واتس اپ کې پیسټ کړئ، دا کار نه کوي دوستانو. دا تاسو واتس اپ ډیسکنیکټ کوي، یعنی بیا تاسو واتس اپ کار نه کوي، بیرته به لازمي دغه اپشن تاسو بندوي. نو دغه پروکسی سیده یعنی دغه آی پی سیده دغه به تاسو هغه مختص ما تاسو ته ویب سټ دروخوي، هغه ویب سټ کې تاسو اخلئ سي. نور هم داسې ډیر ویب سټونه دي، هغه ویب سټ کې به دغه پروکسیان تاسو اخلئ. نو پر پو باندې سیکل تاسو اخلئ، هغه پروکسی بدلته کې ورکړئ. نو تاسو د واتس اپ پروکسی سیده هغه به کنیکټ سي او د هر ملک پروکسی تاسو اخستې وي. نو تاسو واتس اپ په دار کوم چې لکه تاسو په هغه ملک کې واتس اپ استعمالوي، یعنی تاسو په موبایل کې به خالی دی واتس اپ لوکیشن بدل سي. یعنی دوستانو د پروکسی او د وی پی ان په مابینځ کې دونه خاص فرق نشته. وی پی ان سي دغه د ټوټل موبایل آی پی ور بدلوي، د ټوټل موبایل لوکیشن ور بدلوي، او پروکسی سي د هر اپلیکیشن ته تاسو پروکسی ور ولګوي، هغه صرف او صرف د هغه اپلیکیشن لوکیشن ور بدلوي. نو دا دوستانو موږ سره په واتس اپ کې د پروکسی اپشن په اړه کې مکمل معلومات ورکړو چې تاسو د پروکسی اپشن په اړه کې مکمل معلومات سوي وي او په دغه اپشن مستر خلاصوي وي چې دغه پروکسی اپشن د چش لپاره استعمالېږي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي ویډیو خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه نه دي چې خبر سي. نو ملګرو په نور خسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای په امان.